تازه او د خوشحالي خبر د دولسمشر یو ستر کار د کاسا زر پروژه څومره مهمه ده. سلام دوستانو، ستړي مشئ، د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن له غرمې وړاندې د منځنۍ او سویلي اسیا د نښلون برېښنا سترې پروژې کاسا زر د کار پیل د بنسټ ډبره کېښوده. د افغانستان د برېښنا شرکت په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د کابل سروبي ولسوالۍ اړوند نغلو برېښنا تولید فابریکې ته څیرمه په دې تړاو جوړو شوو مراسمو کې ولسمشر غني په ګډون د کابینې ځینو وزیرانو، د ملي شورا یو شمېر غړو، د هیوادونو سفیرانو او استازو په ګډون د ولایتونو والیانو ګډون کړی وو. ولسمشر غني د ډبرې کېښودو په مراسمو کې د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا څخه سویلي اسیا ته د برېښنا انرژي لیږد کاسا زر پروژه د افغانستان او سیمې هیوادونو لپاره یوه ستره حیاتي پروژه وبلله. د افغانستان برېښنا شرکت د مسؤلینو پر وینا د کاسا زر پروژه له منځنۍ اسیا څخه سویلي اسیا ته د برېښنا انرژي لیږد لومړنۍ تر ټولو ستره پروژه ده چې کولی شي د سیمې د برېښنا اړتیا پوره کولو برخه کې لویه ونډه واخلي. برېښنا شرکت په خبرپاڼه کې وایي چې کاسا زر پروژې ټولیز ظرفیت 1300 میګاواټه دی چې هر کال به د نوموړي پروژې د برېښنا د ترانزیت څخه افغانستان د 40 څخه تر 45 میلیونه په شاوخوا کې ډالر ترلاسه کړي.